د قندهار په تعلق زما هم یو خبره یاد ته راغله. یو مولوي صاحب ویلي وو، ول ما یو لطیفه پیدا کړه باریکي. هغه څه شي؟ هغه دا چې قندهار لفظ او د سقر لفظ د ابجد په حساب سره یو دي. په دې علما ښه پوهېږي. د ابجد په حساب قندهار 360 کېږي. د سقر لفظ هم د ابجد په حساب 360 کېږي. نو سقر خو دوزخ ته وایي. قندهار و سقر ول د ابجد په حساب سره یو شوه. نو هغه مولوي صاحب چې کومه توجیه کوي، هغه وایي چې د دې معنا دا ده چې په سقر کې هم ګرمي ده، قندهار کې هم ګرمي ده. سقر خو دوزخ دی که نه؟ نو دوزخ کې هم ګرمي په قندهار کې هم ګرمي شته په یو موسم کې. وایي دا زما توجیه ده. نو ما ملګرو ته وویل مال دا توجیه مې داسې ډېره نه ده خوښه، زه به هم خپله توجیه وکړم. مال زما توجیه دا ده چې قندهار و سقر د ابجد په حساب یو شوه. د دې دا معنا ده چې قندهار د هر ګمراه دپاره سقر دی. انګریزی، امریکایی، یهود، نصارا، د دې ټولو دپاره قندهار سقر دی. قندهار ته که راغله بس لکه په سقر کې چې ولوېده. ملګرو ته ما ویل دا زما توجیه څنګه وویل؟ دا توجیه ښه خوند وکړه. هر ګمراه که په کفري جامه کې دی که په اسلامي جامه کې دی، چې د دین د اسلام د نړولو دپاره راغلی، د مذهب د ختمولو دپاره راغلی، قندهار د هغه چا دپاره سقر دی. قندهار د هغه ګمراه دپاره دوزخ دی. د دې به اور پر بلېږي.